مینه نه مري. مینه د زړه هغه نه ختمېدونکی غږ دی چې د ژوند پر هره شیبه انعکاس کوي. مینه لکه د سرو زرو څراغ دی چې د تورو شپو له ورایه رابرسېره کېږي. د هغې رڼا نه ورکېږي او هېڅ باد یې نشي خاموشولی. کله چې ژوند په خپلو سختو څپو کې راګیر شي، کله چې وخت د خلکو ترمنځ واټنونه ډېر کړي، مینه لا هم د ستورو په څېر تلپاتې وي. ځکه چې مینه یوازې یو احساس نه دی، بلکې د وجود له ژورې خاورې راټوکېدلی ارمان دی. هغه ارمان چې هره ورځ د تازه ګلونو په څېر ساه اخلي او د زړه په باغ کې نوې څانګې غوړوي. مینه په ژمي کې د اور د تودوخې په څېر ده چې نه یوازې ځان بلکې چاپېره فضا هم ګرمه ساتي. هغه اور چې هېڅکله د سړې هوا پر وړاندې نه بېوسه کېږي. مینه د ورځې له ژړا او د شپې له خاموشۍ تېره ده. هغه په شګو کې د سپرلي د ګلونو خوبونه ساتي او د خزان په رنګونو کې د بیا را ژوندي کېدو وعده ورکوي. مینه د خلکو ترمنځ هغه پټه لاره ده چې هېڅکله یې څوک بدلولی نشي. هر کله چې مینه مړه شي، نو نړۍ به یوه وړه د رنګونو څخه تشه او بې احساسه کوره شي. خو مینه داسې یوه پټه ژبه ده چې خبرې نه کوي، خو هر زړه پرې پوهیږي او سترګې پرې ژاړي. مینه ژوند کوي په هره لحظه، په هره شیبه، په هره وږمه او په هره مسکا کې. مینه نه مري، ځکه چې هغه د انسان د وجود تر ټولو ستره ډالۍ ده. هغه د ژوند هغه راز دی چې هېڅکله نه ختمیږي، یوازې بدلیږي. وعده کوي او د هر انسان په زړه کې نوې رڼا پیدا کوي، لکه د سرو زرو څراغ چې په توره شپه د ویلو پر غاړه هم ځلیږي. مینه نه مري، مینه نه مري.